السلام علیکم پښتون عاطف یو ځل بیا هرکلی وي تاسو ټول ته بخښنه غواړم لږ غایب شوی وم د ژوند هلې ځلې د ژوند منډې تړې او انسان د دنیا ته راغلی دی نو یو لاره ده د بچ کېدو د سروایو کېدو چې کار به کې رزق روزي به ګټې او دا سنت عمل هم دی د الله پاک سنت دی انسان به یې ولې نه کوي نو پکار ده چې موږ یې هم کوو نن ما یو ډېر انټرسټینګ ټاپک بیا راوړی دی او هغه څه دی هغه دا دی چې زموږ په معاشره کې پښتنو کې به زه خبره کوم نور زه د پنجاب او د سند او د بلوچستان غم نه وړم صرف د پښتنو خبره کوم ځکه عاطف پښتون دی زموږ پښتنو کې د خویندو د لوڼو او د میندو هم بلکې ډېر زیات حق تلفي کېږي هغوی ته د هغوی حق نه میلاږي که هغه د لور په شکل کې دی که د خور په شکل کې دی که د ښځې په شکل کې دی ایون د مور په شکل کې دی د هغوی حق تلفي کېږي ډېره زیاته لکه په جایداد کې ورته حصه نه میلاویږي او دې نه علاوه خاوند د کور کې لکه د ځناور ساتي کېدای شي داسې کورونه چې نه یې کوي خو موسټ آف د ټایم دا کېږي بیا په ډېرو پښتنو علاقو کې د وزیرستان شو کورمه شوه دغه سایډونه شو د کوارټ نه چې بره شي هلته کې خویندې چې واده یي نو د خرڅ په طریقه ورته واده کېږي لکه چې چا ته یې واده کوي د هغه نه د جینۍ په سر پیسې اخلي یو جینۍ چې یو کور ته واده شوه هغه د پیسو په سر هلته لاړ نو هلته به د هغې څه عزت وي هلته به د هغې هېڅ عزت هم نه وي هغه جلده لاړ شي هغوی په پیسو به یې کړې ده یو غوایې دی یا یو خره ده راوستې ده او سورلي به پرې کوي او سودا به پرې راوړي او هغه ټول کارونه به کوي چې کوم خلک به یو نوکر کې د انسان عزت په هغې ته نه میلاویږي او د مور پلار د پلار په جایداد کې خپل لور له څوک حق نه ورکوي ایون چې پلار مړ شي او وروڼه وایي چې په کلار کښېنه خبرې مه کوه دا یو ډېره زیاته غټه مسله ده او پکار ده چې موږ پښتانه په دې کې د الله نه ویریږو ځکه چې خدای به موږ نه معاف کړي که ډېر مونځونه وکړي او ډېرې سجدې وکړي او ډېر حجونه او عمرې وکړي خو یاد وساتئ چې بچ کېدل نشته دی بچ کېدل هله دی چې کله تاسو دا حق ورکړئ او دا حق به څنګه ورکوئ په خپل زړه به کاڼې ږدئ کاڼې موږ د پښتنو پیسه ډېره خوښه ده په یو وړه پوله باندې رور وجنو خو دا یاد وساتئ که تاسو د خور حق ادا نه کو او بیا سپیشلی ستا کور ته چې کومه ښځه راشي چې ستا د بچو مور به یي د ستا د بوډاتوب سهاره به یي ستا له 5-3 وخته ډوډۍ درکوي او ستا جامې انځي ستا پیزار صفا کړي او ستا کپړې استري کوي ستا بچو خیال ساتي او ته څه شی برین دې پریښي او بهر روځې یا په سر ټوپۍ کې د حاجي صاحب شي حاجي صاحب کېږې بالا او زورور کېږې بالا چې کور کې کم زنانه دی هغوی له ته عزت ورکړي ډېر ټایم ونه اخلمه ډېرې خبرونه خلک تنګېږي خبرې ډېرې مقصد یو د خویندو د لوڼو او د ښځو حق ادا کړئ یعنې یقین وکړئ دې جهان نه به لاړ شئ خو هلته خلاصۍ نشته